اوس په پسې یو بل ټاپک وګورو چې دا ډېر ضروری دی کنټرول سټرکچر ټیک شوه explain me control structures in PHP دا کنټرول سټرکچر آلموست په هر لینګویج کې سیم دی ټیک شوه خو زه به دلته کې د PHP مې ولا ورکړه چې ماته د PHP په سینټیکس کې دی راکې کنټرول سټرکچر د دې دپاره چې موږ په خپل پروګرام کې داسې کنډیشن ولګو چې موږ وایو که دا کنډیشن داسې نو دا کار داسې وکړه که دا کنډیشن داسې نو بیا دا کار په دې طریقه مه کوو په دې طریقه وکړه لکه موږ په دې کې زیات کنډیشن دا ګورو که فرض کوس یو یوزر راشي لاګین کېږي خپل ایمیل او پاسورډ ورکړي ټیک شوه نو زه ورته وایم دا ایمیل او پاسورډ وګوره که دا ایمیل او پاسورډ په ډیټابیس کې برابري او دا کس زموږ سره موجود دی او دا ایمیل او پاسورډ صحیح ټیک شوه نو دې ویب سایټ ته لاګین که دله اکسس ورکړه چې دې په ویب سایټ کې دا کار وکړي که د سره د چې کوم ایمیل او پاسورډ ورکړی دا غلط دي او دی زموږ سره دلته کې یوزر نه دی نو دی بیا لاګین کومه خو دله دا ایرر ورکړه چې ته چې کوم ایمیل او پاسورډ ته انټر کړی دی دا غلط دی ټیک شوه نو د دقې لپاره یوز کېږي نو اوس په موږ وګورو چې دی موږ له کنټرول سټرکچر کې څه انفارمیشن راکړي چې د هغې مطابق باندې موږ دغه کنټینیو کوو دلته کې نیټورک ایرر دی ما نیټورک خو برابر دی کنیکټ دی اوس په دې جنریټ کې په لږ ساعت کې ټیک ده دا ریسپانس ته مال جنریټ کو ټیک شو ایکسپلین می کنټرول سټرکچر ان PHP نو یو دی وای چې یو کنټرول سټرکچر چې if else the different block of code based on condition it evaluate condition and executes the code within the if block and the condition is true if the condition is false it execute the code within else block ټیک شو نو د if else دی وای چې یو کنډیشن سویچ دا دی چې if else فرض که موږ یو کنډیشن ولیکو نو اف ورته وایو موږ ورته څه کنډیشن موږ لیکو ورله موږ دلته کې ولیکو ټیک شوه چې په دې کنډیشن باندې ویلیو چیک کړه نو په دې که دا ټرو وي نو د دې کنډیشن دا کوډ به دغه کېږي که دا کنډیشن فالس شو نو په ایلس کې چې موږ څه کوډ لیکلی هغه به کېږي په دې باندې که موږ دلته کې راشو اګزامپل وګورو موږ دلته کې د ایج خبره کړې وه په دې مخکې دغه کې ټیک شوه چې د اسلم ایج دی او د اسد ایج دی ټیک شوه موږ به دلته کې په دې اف کنډیشن وچلو ټیک شوه اف کنډیشن مو کې صحیح یا ورله موږ ټرو ورکو یا ورله فالس ورکو ټیک شوه اف زه به دلته کې ورته ولیکم بای ډیفالټ دلته ما ولیکو ټرو اف ټرو نو مطلب دا چې دلته کنډیشن کې ویلیو ما دلته څه ولیکل ټرو نو اوس په دې دا ویلیو راکوي زه به ورته ولیکم چې اسلم از اولډر دین اسد ټیک شوه او ایلس که دا کنډیشن صحیح نه په دې ځای کې ریسپانس فالس و نو بیا به ما دا ایکو کې به صحیح چې اسلم از ینګر چې دې د نه کشر دی ټیک ده اوس دلته کې سیمی کولن ما مس کړی دی اوس که زه دا کوډ ریفریش کم پیج دلته کې به زه یو ایکو ولګوم BR ټیک شوه اوس دلته کې ما ته څه پرنټ کوي اسلم از اولډر دین اسد دا ځکه دغه کوي چې کله د دلته کې به دلته کنډیشن ورکوم د ځای کې ویلیو چې دی به یا ټرو الی یا فالس نو چې کله دلته دلته کې ټرو ولیکم نو دی به دا کنډیشن ګوري چې زه کله دلته فالس ولیکم دی به دا کنډیشن ګوري که زه دا اوس فالس کم ټیک شوه نو اوس په دې دا لاندینۍ د ټرو دپاره به دی دا ایګزیکیوټ کوي د فالس دپاره به دی دا ایګزیکیوټ کوي صحیح ده نو عام خبره هم که مونږ وګورو عام انګلیش خبره ده په دې کې دونه ګران څه نشته اف دا کنډیشن ټرو دی نو مطلب زما لپاره دا کار وکړه ایلس که دا لپاسه کنډیشن ټرو نه دی نو بیا دا کار وکړه نو اوس په دې ځای کې ما ټرو فالس به زه ډایرکټ نه لیکم خو مونږ دلته کې د دې نه مخکې چې دی اپریټرز ویلیو ټیک ته مونږ دلته کې اپریټرز ویلیو چې کمپیریزن دپاره مونږ اپریټر یوز کوو چې کمپیریزن کېږي او مونږ دا ویلیو چې دې کمپیریزن اپریټر چې کوم دی د دې ریزلټ چې دی هغه مونږ لا په څه کې راځي ټرو فالس کې د دې ریزلټ راځي ټیک ده نو مونږ به دلته کې کمپیریزن اپریټر لګو د هغې ریزلټ په دلته کې بای ډیفالټ هغه به دله ورکوي چې ټرو دی که فالس دی زه به عمر کمپیر کم چې اسلم از اولډر دین اسد نو زه به څه کنډیشن چې کوم چې ډالر اسلم ایج سیوا دی د چا نه ډالر اسد ایج نه ټیک شوه دې ته ما دا کنډیشن و چې د اسلم ایج سیوای د اسد د ایج نه ټیک ده نو ماله به څه راکړه ما ته دا خبره وښیه چې د اسلم ایج سیوا دی د اسد د ایج نه چې کله اسلم ایج کم شو د اسد د ایج نه نو بیا به دې ما ته دا بله خبره کوي
اوس دې څه چې اسلم از ینګر دین اسد ځکه دې ماته دا خبره کوي چې دا اسلم ایج 18 دی او دا اسد 20 دی نو بالکل دا خبره صحیح ده که زه اوس دا ایج دلته کې اپډیټ کوم دوباره که زه دغه ویلیو چې دلته کې 18 او 20 ته که دا زه اپډیټ کول غواړم نو دلته کې اپډیټ کولی شم دلته کې به زه ولیکم چې اسد ایج 24 او ډالر اسلم ایج به زه په خپل ځای 20 پرېږدم نو اوس به ما د څه راکوي اوس هم اسلم چې دی هغه ترې کشر دی I think چې د اسد ایج already 20 و د اسد په ځای به زه د اسلم ایج سیوا کړم ټیک ده نو اوس ما ته څه وایي چې اسلم از اولډر دین اسد ټیک شوه خو که زه پکې دلته کې یو بل کنډیشن هم ګورم د ده ایج هم زه چې دی د ده سره یو شانتي کم 20 کم د اسد ایج هم زه څه کم 20 کم نو اوس په دې ماته څه کنډیشن شو کوي دا دویم به شو کوي ځکه چې سیوا خو نه دی یو شان دی خو دی په یو شان کنډیشن سره دلته نه چک کوم دی وایي چې اسلم از ینګر دین اسد نو زه به دلته کې دله دویم کنډیشن هم ورکولی شم یو اف ما دله ورکو چې اف چې د اسلم ایج سیوا او د اسد د ایج نه نو ماته دا ووایه چې اسلم مشر دی بیا په ایلس کې ما دا وي که دا کنډیشن صحیح نه نور چې هر څنګه که یو هم رو که کم و نو ماته دا وښیه چې اسلم ته کشر دی دلته کې به وله زه یو بل کنډیشن ورکم ایلس اف چې زه ولیکم نو مطلب په دې کې زه نورې کنډیشن هم ایډ کولی شم بل کنډیشن به کې زه څه ورکم چې اسلم ایج یو شانتی و از ایکول ټو ډالر اسد ایج چې دواړو ایج کله یو شانتی و نو بیا به ما د څه پرنټ کې ایکو اسلم اینډ اسد ایج از ایکول ټیک شوه دی بیا ما ته دا پرنټ کوي اوس ما دواړه 20 اخیستي دي دا څه دی ما ته دواړه څخه ایکول او که دا تې زه کم 10 کم دی به ما ته څه ښایي چې اسلم دې کشر دی نو دا شو اف کنډیشن چې په دې باندې مطلب مونږ ویلیو کمپیر کوو بیا دغه شانتې سویچ هم دی په سویچ کې مونږ دی له یوه ویلیو ورکو چې کومه ویلیو مونږ چک کوو ټیک شوه د سویچ دپاره به زه دلته کې سویچ پسې بیا په نیکسټ ویډیو کې وکړو خبرې